د قرآن کریم د 10 سپارې 40 سورت سورۃ اللهب سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 15 آیات او یو رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. یعنی هغه وخت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول قریش راجمع کړل او بیا یو نصیحت ورته وکي او یو خبرتیا ورکړل. د هغه په جواب کې ابو لهب نام یو کس چې اصلي نوم یې عبدالعزا و د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې هلاکت دې وي تعالی د دې لپاره تا موږ جمع کړلو. نو الله جل جلاله وایي هلاک یعنی مات دي سي دواړه لاسونه د ابو لهب او په خپله د دی هم هلاک سي. په کار برانه سي یعنی دفاع به ونه کړي د د هلاکت څخه د ده مال ودته او نه هغه چې د کسب یعنی ګټلې وي چې مراد ځنې د اولاد دی. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ژر دی چې ننوځي ابو لهب د اور لمبو ته په آخرت کښې او د ده ښځه به هم ننوځي په داسې حال کې چې بارونکې به وي د لرګیو د دوژخ او په غاړه د دې کښې به رسۍ وي د پوستکو د خرما مضبوطه چې مقصد یې دا دی چې په دوژخ کښې به د هغې وغاړې ته د اوسپنې تارونه شاوخوا د توک په شکل باندې ور اچول سوي وي او دا به د عذاب په شکل وي د ده و ښځې ته.